رب العالمین وی انسان تاسو کې دا غرونا دا ونی دا غټي دا هر یو شی زمانه یریږي بس زما یې پزړه کې پرته سورته بقره کې پاول کې وی وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يحبط من خشيه الله الله فرمای غټو کې زنو غټو نا نهرونه را روان دي زنه غټي وشوي لما يشقق فيخرج منه الماء خو زنه غټي رسيدي وان منها لما يهبط من خشيه الله داوني دا غټي د غرنا د رب العالمین د ير نه را پریوزي کړه عبد الله ابن عمر دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ډیر عجیب صحابي یو ځلې په حکیم کې چچا حج او عمره کړی الله دې ټول مؤمنانو بیا نصیب کړي هغه ځکه یو زیره د بیت الله نه بیل شوی حکیم وته وي په دې ځکه پروت ته په سجده باندې او جاړي یو سړی ول راغی هغه چې د جړاولې د استحران عبد الله ابن عمر وته وي عبد الله ابن عمر وته وي حیرانه کې ګما زما چړاته ولې حیرانه زماره په الله قسمی د سپومیم د رب العالمین د یې نه جاړي او سپومې چې وانه خطه کېدو ته نږدې شوی زما یې رسکه د رب العالمین نه د سپومې د الله د یې د وجه نه د سپومې جاړي هر یو شي کې الله رسي او اثر رب العالمین سوره حشر کې رسوي لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله رب العالمین وی دا قرآن کدا ما پدی غره نازل کړي د رب العالمین د هیره د وجنه به زره زره شي دا خبره ډیره اهمه ده خو زما چې کوم اهم مقصد د مخکې جمهور سره مربوطه غداوه ما او ته چې د څومره ګناونو نه ځان ساتل غواړو د دې لپاره یو علاج د سړي چې د رب العالمین یې رب فضل کې پیدا کړي کله مسلمان باندې بدنامه ولې تړي تبل مسلمان ته نقصان ولې رسي د بل مسلمان سپک ولې وي ته زنا ولې کې تغلا ولې کې تبل یو کار ولې کې د دې ټولو بنیاد دا دی چې ستا فضل کې د رب العالمین یې رنشته د دې د وجه رب العالمین په قران کې فرمایي زچ چا په جندلې ما الله فرمایي د کلام د حصر په طریقه زما معرفت چې چاته نصیب شوی دی هغه زمانه ډیری ریږي الله په سورته فاطر کې رسوي انما يخشى الله من عباده العلماء دا الله نه د الله په بندګانو کې عالمان ډیری ریږي عبد الله ابن عباس وی عالم بالله څه ته وی عالم دې کې د عالم نه کوم عالم دی الله چې چا په جندلې هغه د الله نه ډیری داغه په خلاف یو خبر ده د خلینه نوزي د لاس او د خپونه یو کار د الله د هیره د وجنه یو غلطی ده د خپو د لاس نه صادري